ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د لاس عضلات وایو، مسل اف د هینډ وایو. موږ تاسې په اپر لمب کې د اوږې عضلات وویله، ارم وویله، فور ارم وویله. اوس راځو د هینډ یا لاس ته وایو، خلاصېږو به اپر لمب انشاءالله. نو د لاس عضلات چې دي دا په درو برخو ویشل شوي دي، په درو برخو کې متعلق کېږي. یو هغه عضلات چې هغه په لاس کې لیټرل خواته موقعیت لري، که چیرې موږ تاسې د انسان لاس په اناټومیک پوزیشن کې موږ تاسې انسان ودرو، چې زموږ خواته لاس متشي متوجه وي. نو که چیرې موږ تاسې داسې د انسان لاس فرض کړو، دا د انسان غټه ګوته فرض کړو، نه پټه ګوته فرض کړو. نو د دې خوا څخه دا اوله ګوته صحیح شو، دا دوهمه شوله، دا درېیمه شوله، دا څلورمه شوله، دا پنځمه شوله. نو هغه عضلات چې هغه لیټرل خواته موقعیت لري، یعنې د غټې ګوتې خواته موقعیت لري، هغه عضلات تینر مسل وایي. صحیح شو چې اوس بحث پر کوو وایي. بل میډیل عضلات هغه عضلات چې هغه د کوچنۍ ګوتې خواته موقعیت لري، میډیل طرف ته موقعیت لري، هغه هایپوتینر عضلات دي، هغه وایي د خیر سره، چې په کوچنۍ ګوتې پر مربوط دي زیاتره نه. او بل هغه چې د لاس کې د میټاکارپل ترمنځ د انټرووسس د هډوکو ترمنځ کې موقعیت لري. نو موږ تاسو د لاس عضلات چې د هند مسل موږ تاسې په درو ګروپو کې مطالعه کوو، یا په درو برخو کې مطالعه کوو. یو هغه چې لیټرل دي، د غټې ګوتې خواته دي، هغه ته تینر وایي، هغه مطالعه کوو. بل هغه چې میډیل یا میډیل مسل دي، چې هغه د کوچنۍ ګوتې خواته دي، هغه ته هایپوتینر وایي، هغه مطالعه کوو. او بل چې د هډوکو ترمنځ انټرووسس مطالعه کوو د خیر سره. د دې مخکې چې موږ تاسې ور راست د عضلاتو ته، به یو بل شی مطالعه کوو، بیا چې ډېر مهم رول لري په دې عضلاتو کې، هغه د فلیکزور ریټیکولم. فلیکزور ریټیکولم موږ تاسې د لاس د مړوند په برخه کې دغسې فایبروزي سپینه پټه موږ تاسې لرو، فایبروزي سپین الیاف موږ تاسې لرو. چې دا فایبروزي الیاف چې دي، دا په اصل کې دغه د کارپل د هډوکو د لیګامنټ په نامه هم یادېږي، یا ته ترانسورس کارپل لیګامنټ هم ویل کېږي. فلیکزور ریټیکولم یا ترانسورس کارپل لیګامنټ هم ورته وایي، چې دی د لاس د مړوند هډوکي چې شکي داسې کلکې تثبیتوي، دغه لاس مړوند تثبیتوي موږ ته. او هغه عضلات چې هغه فور آرم کې موقعیت درلودی او چې لاس ته راتلله، لکه مثال د خبرې فلیکزور ډیجیټورم مثال نه، فلیکزور کارپي راډیالس مثال د خبرې، پولیس مثال فلیکزور پولیس لانګس مثال نه. دا عضلات د ټنډن چې دی ته دغه رټینټیکولم داسې لاندې تېرېږي، لاندې داسې راتېرېږي. صحیح شو. او بل چې موږ تاسې کوم میډین نرو ولیکو کوم په یاد دی، هغه میډین نرو هم دلته لاندې راتېرېږي. صحیح دی. نو موږ تاسې لاس په مړوند کې یو د مخ خواته او بل د شا خواته دغسې فایبروزي سپین الیاف موږ تاسې لرو، چې د مخ خوا هغې ته ویل کېږي فلیکزور ټنټیکولم. صحیح شو. یا ترانسورس کارپل لیګامنټ هم ورته وایي. صحیح دی. او بل یې شاته دی، د شا خواته چې دی هغه ته بیا اکسټنسور ویل کېږي. اکسټنسور د دې وظیفه دا ده چې د کارپل هډوکي تثبیت کړي، ټینګې کړي، او هغه عضلات چې هغه د لاس فور آرم کې هغه ټنډن د دې لاندې داسې تېرېږي، ځینې نربونه هم سره تېرېږي. او هغه دا ولې موږ تاسې ولې وایو، ولې مهم دي؟ ځکه اوس چې موږ تاسې کوم عضلات وایو چې هغه په لاس کې موقعیت لري، که هغه دغه د بټې ګوتې خواته موقعیت لري، که هغه تینر دي، هغه د کوچنۍ ګوتې خواته هایپوتینر دي، دی اکثره د دغه ټنټیکولم څخه شروع کېږي. پر ده باندې وګورئ، دغه سره مشتي یو سره دا رقم دې څخه شروع کېږي. نو که موږ تاسې د دې شروع یو شروع هډوکي وایو، بله شروع به چې شي دغه فلیکزور ټنټیکولم وي. ځکه مهم دی چې د لاس دغه د غټې ګوتې مربوط عضلات او د کوچنۍ ګوتې مربوط، اوس چې کوم مسل موږ تاسې وایي د ورغیو مربوط، دا اکثره د دغه ټنټیکولم څخه شروع کېږي. مشاز یا اخر د دې اړوند شي زده کوئ تاسې، یو دا په یاد ولرئ چې میډین نرف چې دی هغه دې لاین تېرېږي، او ځینې وخت د کارپل ټونل سنډروم سبب کېږي. کارپل ټونل سنډروم دا خپله اکثر وخت چې دا میډین نرف د فشار لاندې دلته راځي، دا ټنټیکولم لاندې تېر شوی دی، د فشار لاندې راځي، نو دا لاس داسې بې حسي میږه میږه کېږي نه، دې ته کارپل ټونل سنډروم ویل کېږي. او یو شی دا په یاد ولرئ چې اولنر نرف خپله اولنر ارتري صحیح دی، همدارنګه فلیکزور کارپي اولنارس عضله چې د شابوس، دا عضله فلیکزور کارپي اولنارس عضله، او بل همدارنګه پلمارس لانګس عضله، پلمارس لانګس عضله. دا عضلات چې دي دا فور آرم څخه راځي لاس ته، صحیح دی، خو په دغه ټنټیکولم سربیره تېرېږي، دغه چې دي سربیره تېرېږي، لاین نه تېرېږي.
دا یې سربیره تېرېږي صحیح شو. او پاته نور عضلات چې دي او یا میډین نرف چې دي هغه به تر دې لاندې تېرېږي. دا کلینیکي رول دی، دا یې زده کړئ، دا مهم دي. نو دا مځکه ویلي چې دغه عضلات چې اوس موږ تاسو ته کوم مسل وایو اکثره دغه رنټیکولم څه کېږي منشا ځینې اخر ځینې شروع کېږي. نو باید پوه یاست چې دا رنټیکولم څه معنا کوي. په بیولوژي الیاف چې مړوند برخه کې د هډوکو تثبیت سبب ګرځي سړي دا مو ویلي. دلته هم دا معلومیږي چې دا رقم کوي دغه ژړ چې دی دغه واوښتي دغه ژړ چې تاسو وینئ دغه ژړ دا نرف دی، عصب دی، کوم عصب دی؟ دا میډین نرف دی. ګوره دلته لاین تېر شوی دی پکې چې د فشار لاندې راسي د لاس اسې بې حسه یي درد لري. نو دا دلته کارپل ټنل سنډروم هم ویل کېږي صحیح دی. دا رقم بغیر د ولنر نرف د ولنر ارتري څخه او د ولنر مسل څخه او د پلمارس لانګس مسل څخه دغه څخه بغیر نور چې دی هغه لاندې تېرېږي، دا یې سربیره تېرېږي صحیح دی. نو ځکه دا مهم دی چې دا کوم چې موږ تاسو کوم مسل وایو دا اکثره دې څخه شروع کېږي صحیح دی. یا به دغه هایپوتینري او یا به تینر د غټې ګوتې مربوط چې دي هغه ته تینر مسل وایي صحیح شو. او هغه د کوچنۍ ګوتې مربوط دي هغه ته بیا هایپو تینر ویل کېږي. او هغه چې په منځ کې موقعیت لري دا هډوکو هغه ته انټروس ویل کېږي. اوس الف جلا جلا چې کوو تشریح کوو وایي ښه. راځو اول موږ تاسو تینر وایو. تینر ما تاسو ویل چې دا لیکشل خواته دي یعنی د غټې ګوتې خواته دي صحیح دي. د غټې ګوتې مربوط دي ګوره related to the first digit یعنی د غټې ګوتې مربوط دي صحیح شو. فرست ډیجیټ اوله ګوته چې ده هغه کوم ګوته ده؟ هغه موږ تاسو بټه ګوته ده دې پورې مربوط دي. تېره ورځ موږ تاسو په هغه بله ویډیو کې د ګوتو نومان موږ تاسو وویله چې پولیس مو وویله، انډس مو وویله، میډیل مو وویله او بل مو رینګ فینګر او مو لیټل فینګر وویله. پولیس کوم ګوته وه؟ پولیس چې و دا غټه ګوته وه. پولیس 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 پولیس. نو په تینر کې موږ تاسې څلور مسل موږ تاسې وایو څو څلور یوه دوې درې او څلور. اوله چې ده هغه دغه د غټې ګوتې ابډکټور ده. ابډکشن څه معنا؟ معنا لرې کول د وجود څخه څه کوي؟ لرې کوي. اوس به تشریح کوو. بریویس معنا کوچنی، غټه چې وه هغه فور ارم چې وه. بله فلیکزور پولیس ده. فلیکزور معنا د بند کوچنی کول، د زاویې د بند زاویه کوچنی کول چې ګوته موږ شو کات غټه ګوته سپو کې کته کوي راته. دا هم بریویس ده لانګس چې پورانه کې لانګس وختي ویلی او بل ویډیو کې سته. بل اوپننس ده. اوپننس دا زده کې شاوس. اوپننس مطلب څه دی؟ اوپننس په لاتین کې خپل مقابل ته ویل کېږي، مقابل طرف ته راوړل. کله چې موږ تاسو د لاس بټه ګوته صحیح شو او کوچنۍ ګوته څپو وکړو دا موږ تاسو مقابل ته راول. مثال غټه ګوته داسې راسکوو د کوچنۍ ګوتې خواته، کوچنۍ ګوته راسکوو د غټې ګوتې خواته. یعنې کله چې انسان د خپل د لاس بټه ګوته او کوچنۍ ګوته داسې سره نږدې کړي دا حرکت اوپننس ویل کېږي. معنا د یوه ګوته دا نور په مقابل کې راوستل صحیح شو. د یوه ګوته دا نور په مقابل کې راوستل. دغه حرکت لپاره یوه عضله شته چې هغه ته اوپننس مسل ویل کېږي چې یوه د غټې ګوتې مربوط ده، بله د کوچنۍ ګوتې مربوطه، بله اوس وروسته وایو هغه په هایپوتینر کې راځي. نو یوې ته ویل کېږي اوپننس پولیس مسل، بل ته بیا اوپننس ډیجیټ مینیمي ویل کېږي هغه د کوچنۍ ګوتې مربوطه صحیح شو. نو د غټې ګوتې هغه عضله چې غټه ګوته د نورو مقابل کې راولي نه کوچنۍ ګوتې نږدې کوي دا ته اوپننس ویل کېږي. اوس تشریح کوو وروسته مخته راځي. او څلورم هم اډکټور ده. معنا د غټې ګوتې اډکټور معنا نږدې کوونکې، پولیس د غټې ګوتې مثل عضله هغه عضله چې غټه ګوته څه کوي؟ نږدې کوي او شره وجود ته نږدې کوي صحیح شو. راسکوي ته نه خواته. اوس هر یو جلا جلا تشریح کوو وایي. څلور سره د غټې ګوتې مربوط دي ګرځي چې پولیس راځي صحیح شو. اوله راځو کوم یو وایو؟ اوله اډکټور وایو، ابډکټور وایو باندې لرې کوونکې د غټې ګوتې لرې کوونکې. دا داس د غټې ګوتې په دغه لیټرل خوا کې قرار لري. ځکه چې سره کش سي غټه ګوته داسې شاخوا ته راوړي لرې کوي یې صحیح شو. دا چې ته ابډکټور پولیس بریویست. دې شروع چیرې ده؟ په تاسو په یاد موږ تاسې په فور ارم کې دغه موږ تاسې په کارپل هډوکي کې یا په ریسټ د لاس په دغه مړوند کې موږ تاسې اته هډوکي ویلي وه چې دا اته هډوکي چې وه دا په دوو کتارو کې موږ تاسې وویل. څو کتارو کې؟ په دوو کې موږ تاسې وویل صحیح شو. دغه د اول کتار د اول دا هډوکي چې دی دا چې و دا سکیپوید هډوکي و هغه چې د کښتۍ په رقمونه چې د راډیوس سره چې دی ورسره موښتی دی صحیح شو. دا هډوکي و سکاپوید و بیا لونیټ و بیا تراکیټرم و او بیا چې و پیزیپارم دا کوچنی کوچنی و. بیا وروسته بیا په دا دوام کتار کې چې بیا و نه
تراپیزویدو، تراپیزویدمو او تراپیزویدمو دا دوه مو وای، بیا هیماتو کپیټیټو، بیا هیماتو او کپیټیټو، بیا هیماتو. صحیح شو. دا هغه ته اډو چې موږ تاسو ویلي و سری دغه اول سکاپوید دی دغه څخه شروع کیږي ته وګورئ دلته سره موږ دې ستایل ته شروع کیږي سری. او په دوهم قطار کې چې دلته اول دی هغه به تراپیزویم دی، هغه چې دی اول تراپیزویم دی، دوهم تراپیزوید دی، دلته موقعیت لري په دوهم قطار کې. اول قطار چې دی سکاپوید دی، صحیح شو، لونیټ دی، د سټیپ سلسله لونیټ موقعیت لري، صحیح شو. ښه، نو د سکاپوید او دغه د تراپیزیم دغه دوه شروع کیږي، ان دا اول قطار او دوهم قطار د اول هډوک څخه شروع کیږي، دا یې شروع شوله. بل شروع چې ماته ویله چې دا به نه هېروي هغه فلکزور ټنټیکولم دی، دغه سپین چې تاسو یې وینئ دغه د لاس موږ چې کوم عضلات وایو اکثره دغه څخه شروع کیږي. دلته داسې لکه پټه مثال خبره نه، دغه د مړوند هډوکي څخه پکې ټینګېږي، نو دغه څخه اکثره عضلات څخه پکې شروع کیږي. نو دا د لاس دا اولی برخه عضلات و چې هغه تینر مسل وشه موږ تاسو ویله چې تینر چې د غټې ګوتې مربوط دي، په دې کې ما اول ابدکتور وپولیس ویل، ابدکتور ده معنا لرې کوونکی وت سبقې لرې کوي. دې شروع د اول قطار اول هډوکی سکاپویډ دی، دوهم قطار اول هډوکی چې دی تراپیزویم دی، دغه دوه څخه شروع کیږي. او بل دغه سپین فایبروزي الیاف چې دی فلکزور ټنټیکولم مخکې موږ تشریح کړي دغه څخه هم شروع کیږي. ختم یې چیرې دی دی راځي د غټې ګوتې په دغه اول بند باندې ختمیږي، پروکسیمل باندې چې ختمیږي. نرف موږ ویلي پرون ما هم وویل په بل درس کې چې هغه نرف چې هغه د لاس د مخ خوا دغه لیټرل خوا ته راځي، کم نرف هغه دغه میډین نرف، دته میډین نرف راځي، صحیح. وظیفه خو د نامه څخه معلومیږي ابدکشن کوي، معنا دا ګوته داسې کشي وحشي خواته بټه ګوته لرې کوي چې موږ برخه سپکو خلاص خو لرې کو داسې دته ابدکشن وایي چې غټه ګوتې. دا و اول عضله چې نر پر مربوط و چې غټه ګوتې اړوند عضله و شاوس. اوس دوهمه وایي دا هم د غټه ګوتې عضله ده، خدای فلکزور ده، دا به داخل خواته له موقعیت لري، لاس دا غټه ګوته چې ده دا داخل خواته کته فلکژن ورکی د غزاویه کوشنی کی، صحیح سو دا یې سبکې د انګلیه کوشنی کی زاویه کوشنی کیږي. نو دې شروع چیرې ده، دې شروع چې د خپل د ګور د شاته نه راځي، نو سکاپویر ته نه راځي، دلته په دوهم قطار کې دغه اول هډوکی چې دی چې کوم هډوکی دی اوس مو تراپیزویم هډوکی دی، دوهم قطار اول هډوکی تراپیزویم دغه څخه شروع کیږي. او بل خپل دغه فلکزور ټنټیکولم دغه سپین دغه هم شروع کیږي، صحیح سو. او بل ته لاندې دی وایي اول خو تراپیزویم دی، داسې دوام تراپیزوید دی، تراپیزوید چې هم رول لري، او پسې دریم بیا کپیټیټس دی په دغه قطار کې هم رول لري، یعنی تراپیزویم اول هډوکی، دوهم قطار تراپیزوید، دوهم هډوکی او دریم کپیټیټ، دا درو سره څخه شروع کیږي. او دغه فلکزور ټنټیکولم څخه هم شروع کیږي، دا یې شروع شوله. ختمه دا بل پر رقم دا هم د بټ ګوتې په اول بند باندې ختمیږي، پروکسیمل پلانس باندې ختمیږي. نر کم نر برته راځي دغه لیټرل خواته چې دی هغه د میډین نرف دی، دا بل پر کومه ورته راځي، خو دغه مینز خواته چې دی دلته یو څه ولنر نرف هم رو پښکې لري. وظیفه چې دا نامه څه معلومیږي دا فلکزور ده، نو فلکژن معنا دا غټه ګوته داخل خواته کته او زاویه سبقې کوشنی کی، معنا فلکژن کی د غټه ګوتې، صحیح څه. یا هغه بند چې د غټه ګوتې د میټاکارپل او دغه د ګوتې ترمنځ جوړیږي، یعنی میټاکارپو پلنجر دغه بند ته ویل کیږي، میټاکارپو پلنجر جوینټ دغه بندي زاویه دغه بند زاویه سپکې زاویه کوشنی کوي، فلکژن ورکی هغه ته ګوتې ته فلکژن ورکی خلاص لاندې ځکه. دا و دوهم مسله، اول ابدکتور پولیس و دوهم فلکزور پولیس و شاوس. اوس راځو دریم مشتاس وایو، دریم اوپننس ده. مشتاس ویل چې اوپننس معنا مقابل طرف ته راوصل، غټه ګوته سپکې مقابل طرف ته راوځي کوشنی ګوتې سره یو ځای کیده، دا حرکت اوپننس ویل کیږي. دا چیرې شروع کیږي، دا هم د دوهم قطار ګوره اول هډوکی دی، ګوره دغه چې دی د اول قطار اول هډوکی دی، دا دوهم دی، دا دریم دی، دا څلورم دی، دا به دوهم قطار اول هډوکی دی تراپیزیم، eso trapezoid، صحیح سو، کپیټیټ، صحیح سو، او بل همات، صحیح. ښه، نو دا چې شروع کیږي دا دغه اول هډوکی دی، د دوهم قطار اول هډوکی چې هغه کوم هډوکی دی دغه تراپیزیم دی، دغه تراپیزیم دغه شروع کیږي.
صحیح دی. او بل چې کوم ځای وو موږ ویلو د سپین موقعیت درلود دی، فلیکزور ټنټیکولم دغه هم شروع کیږي. دا به نه یې شاوس ما څه ویل چې دغه فلیکزور ټنټیکولم دی مهم دی، ځکه یو خو هغه عضلات دي تیریږي لاندې، کارپل هډوکي ته تثبیت ورکوي، امیډیان نرف پکې تیریږي، کارپل ټنل سنډروم پورې مربوط دی نه. بل ما درته ویل چې دغه عضلات اکثره دې څخه شروع کیږي. درې سره چې موږ تاسو وویل په درو سره کې دی رول لري، درې سره دلته شروع کېدل سره صحیح دی. نو یو ټراپیزیوم هډوکی شروع او بل دغه فلیکزور ټنټیکولم شابس. ختمه چیرې دی دی ګوت ته نه راځي، غټي ګوت ته نه راځي شابس. دغه په لاس په ورغوي کې د غټي ګوتې میټاکارپل هډوکی باندې کیږي ختميږي، ان د ورغوي په اول هډوکی باندې کیږي ختميږي. نرب کم نرب دی یوازې میډین، ځکه دا د لیټرل خواته موقعیت لري، یوازې میډین نرب ته راځي. وظیفه یې چې ده ما تاسو مخکې وویله چې دا اوپننشن رامنځته کوي. اوپننشن معنا د غټې ګوتې را نږدې کول یا مقابل ته راوستل، دا نور ګوتو مقابل ته راوستل، چې غټه ګوته راکات کې دا نور ګوتو مخ ته راتېره کینه، دغه ته اوپننس ویل کیږي. دا کار کوي صحیح شو. راځو د تینر یا د غټو ګوتې مربوط په ورغوي کې اخري عضله وایي چې هغه اډکټور ته معنا نږدې کوونکې عضله. اډکټور معنا نږدې کوونکې، د غټې ګوتې نږدې کوونکې. د دې شروع هم لږ داسې انټیکه ده، ځکه داسې په منځ کې شروع کېږي چې غټه ګوته شي داسې نږدې کې معنا د نورو سره وموښلي. ګوره یو داسې په مقابل کې راوستل وه چې غټه ګوته مخ ته راتېره سي، هغه ته اوپننس وایي. بل چې غټه ګوته د نورو سره وموښلېږي دې ته بیا اډکشن ویل کېږي. اډکټ معنا ورسره وې مشري سره نږدې کې ورسره، دا چې د اډکټور مزله ده شاوس. دې شروع چیرې ده؟ دغه دوهم چې دی په دوهم قطار کې اول ټراپیزیوم وو، دوهم ټراپیزوید وو، دغه دریم کپیټیټ دی. د دغه کپیټیټ هډوکي کې شروع کیږي، دا یو شروع شوله صحیح شو. دوهم میټاکارپل او دغه دریم میټاکارپل، دغه دواړه شروع کیږي. کپیټیټ هډوکي څو صحیح شو، دوهم او دریم میټاکارپل. په ځینې کتابونو کې هغه فلیکزور ټنټیکولم هم ورسره وایي، مشکل نشته ویلی شي ورسره. نو کپیټیټ هډوکي څه شابس، دوهم قطار دریم هډوکي چې سر ته ورته جوړښت لري، او دغه دوهم او دغه دریم میټاکارپل شروع کیږي صحیح شو. ختمه چیرې دی؟ ختمه راځي د غټې ګوتې دغه پروکسیمل بند، اول بند باندې کیږي ختميږي، یا اول په لینکس باندې کیږي ختميږي. نر ګوره دا خو په مینس کې موقعیت لري، دته اولنر نرو راځي، کوم نر نرو ته راځي. وظیفه خدای نامه سم معلومیږي اډکشن انا نږدې کوونکې، دا چکی غټه ګوته نور ته چکی نږدې کوي. نو موږ تاسې د لاس د ورغوي کې موږ تاسې څلور عضلات وویله چې هغه تینر عضلات وه. تینر په دې معنا چې د غټې ګوتې مربوط دي شابس، چې په هغه کې یو ابډکټور معنا لرې کوونکی و، دا لرې کوله شابس. بل مو ویل فلیکزور دا باندې کوښنه کوي صحیح سو، فلیکشن کوي شابس. بل مو اوپننس ویل چې دا مقابل طرف ته راوصل به خد ګوتو مخ ته راوصله، او بل مو دغه اډکټور ویل چې دا نږدې کول نور ګوتو ته صحیح سو. دا څلور عضلات چې و د غټ ګوتې مربوط و، دا تینر مسله و. ابډکټور پولیس، اډکټور پولیس صحیح سو، فلیکزور پولیس، اوپننس پولیس، ګرد پولیس مربوط غټ ګوتې مربوط. اوس راځو څلور هغه عضلات وایو چې هغه هایپوتینر دي. په دې معنی چې دا بیا د کوچنۍ ګوتې مربوط دي. ګوره لیټل فینګر د کوچنۍ ګوتې مربوط دي، یعنی د ورغوي دغه اونسي خواته، د لاس د ورغوي دغه اونسي خواته موقعیت لري صحیح شو. هایپوتینر مسل دي شابس. هایپوتینر معنا دلته پاکس کې زده ښکاره کوم چې د موقعیت لري. دلته وګورئ دا زموږ تاسې کوچنۍ ګوته ده شابس. دغه عضلات چې دي د کوچنۍ ګوتې دا خط قرار لري. هغه نور چې مول تینر هغه د غټې ګوتې مربوط و، دا د کوچنۍ ګوتې مربوط دي صحیح. نو دا چې د هایپوتینر دي. ښه، په دې کې هم څلور عضلات راځي. څو راځي؟ څلور عضلات پکې راځي چې یوه د ورغوي پورې مربوط ده، هغه درې چې دي هغه د کوچنۍ ګوتې پورې مربوط دي. ورغوي هغه چې ده اول دانه ده پلمارس لانګس، پلمر خپله معنا ورغوي، پلمارس بریویس بخش کوي، بریویس لانګس نه ده. لانګس یې موږ تاسې په فور آرم کې موږ تاسې وویل، په اتیر درسو کې ستا بیا ورې وګورئ چې پلمارس لانګس موږ ورې وویله. دا پلمارس بریویس ته معنا لنډه عضله. اوس تشریح ووایي. بل ابډکټور ډیجیټ مینیمي د کوچنۍ ګوتې لرې کوونکې، ابډکټور لرې کوونکې عضله. او بل فلیکزور ډیجیټ مینیمي د کوچنۍ ګوتې چې کول فلیکشن ورکوونکې، یعنې کوچنۍ ګوتې چې زاویه یې کوچنۍ کې کته کې داسې صحیح شو. او بل اوپننس چې مخکې مو وویله د کوچنۍ ګوتې اوپننس، یعنې چې کوچنۍ ګوته راټولوي د نورو ګوتو په مخ کې راولي مقابل، چې موږ تاسې لاس غټه ګوته او کوچنۍ ګوته تاسې سره یو ځای کړو نه، دې ته اوپننس ویل کېږي.
چې دا دوه عضلو کار دی چې یو اوپننس ډیجیټ مینیمي ده د کوچنۍ ګوتې هغې ده، بل اوپننس پولیس په چې غټ ګوتې مربوط ده. صحیح شو؟ دا مه هېروئ. اوس راځو وبوایپسي، هر یوه په جلا جلا وتشریح کوو. اول دانه چې وایي پلمارس بریویس ده، معنا د ورغوي کوچنۍ عضله. ستاسو چې په یادې موږ تاسې په فور آرم کې پلمارس لانګس ورې موږ وویل غټه عضله چې په میډیل اپیکونډرایل کې شروع کېدله ورې. صحیح شو؟ بیا راتلل ته په ورغوي کې ختمېدله، ستاسو په یاد. صحیح شو؟ د دغه هغه لانګس وه، اوږده یې وه، هغه چې وه پلمارس لانګس وه. دا پلمارس بریویس د لنډه د شابس. دا چیرې شروع کیږي؟ دا د لانګس چیرې ختمیږي دا ورې شروع کیږي. لنډ د ورغوي په کوم ځای کې چې پلمارس لانګس ختمیږي، پلمارس عضله چې ده ختمیږي، بس دغه بریویس کوچنۍ ورې شروع کیږي. خلاص په هډوکو نه شروع کیږي بیخي. صحیح شو؟ دا پر دغه الیاف شروع کیږي. لنډ ختمیږي چیرې؟ دا راځي دلته د پوست لاندې، د پوست دلته دا ده، بخښه کوئ دغه ځای دی، دا بله عضله ده دلته د پوست لاندې دلته ختمیږي. صحیح شو؟ یعنې د پلمارس بریویس عضلې شروع ختم پر هډوکو باندې نه دي، پر عضلاتو باندې او په پوست باندې دي شابس. شروع یې د ورغوي هغه اوږده عضله پلمارس لانګس څخه شروع کېدل، چیرې چې هغه ختمیږي دا ورې شروع کیږي او ختم یې د پوست لاندې دلته چې کېږي ختمیږي پسې. نرب کوم نرب دی؟ ما تاسو ته ویلي وه چې میډیل خواته چې راځي د اونسي خواته هغه ولنر نرب دی، ته ولنر نرب راځي. دا په تېر درسو کې تشریح کړی دی، بیا اورئ هغه درسونه وګورئ او یې انشاءالله. ښه وظیفه یې چې ده، صحیح شو؟ دا خپله دغه د ورغوي د دغه ساحې دا کوم پوست چې دی دغه پوست په ګونجي کولو کې رول لري. صحیح شو؟ دغه پوست چې ګونجي کولو کې رول لري، پوست سره راټولوي. دا د وظیفه شوله. لکه د هډوکو سره موقعیت نه لري نو هډوکي نه راټولوي، په هډوکو کې رول نه لري شابس. هډوکو کتول لرې کول دې کې رول نه لري شابس. دا د پوست لاین ده نو پوست راټولوي مازې. دوهمه ابدکټور معنی لرې کوونکی، د کوچنۍ ګوتې لرې کوونکی. نو داسې د کوچنۍ ګوتې د بغل کې داسې بغل ته موقعیت لري شابس. دې شروع چیرې ده؟ شروع زموږ تاسې د داس په دغه اول کتار کې د اخري هډوکي چې وو کوچنی هډوکي وو پیزیپورم، داس منډکې ته ورته هډوکي وو، دغه څخه شروع کیږي او بل دغه فلیکزور رټینټیکولم دې څخه شروع کیږي. صحیح شو؟ ختم یې چیرې دی؟ راځي د کوچنۍ ګوتې اول بند، د کوچنۍ ګوتې د اول بند پروکسیمل فالنکس. کوم فالنکس؟ پروکسیمل فالنکس پر دې ختمیږي شابس. دا چې میډیل خواته ده نو کوم نرب ته راځي؟ ولنر نرب. موږ ویلي وه چې د اونسي خواته ولنر نرب دی، د ولنر هډوکي دی ولنر نرب دی. صحیح شو؟ وظیفه یې د همه څه معلومیږي. ابډکشن د کوچنۍ ګوتې لرې کول. صحیح شو؟ د کوچنۍ ګوتې لرې کول ابډکشن ته ویل کیږي. نو دا و دوهمه عضله، اوله پلمارس بریویس و، دوهمه ابدکتور. ابدکتور ډیجیټ مینیمي. از درېیمه وایي فلیکزور ډیجیټ مینیمي، د کوچنۍ ګوتې فلیکزور عضله چې کوچنۍ ګوتې شروع کوي فلیکژن ورکوي، معنا راکته یې دغه زاویه چې پکې کوچنۍ کوي یې ورته. دې شروع چیرې ده؟ دې شروع بیا د دوهم کتار هډوکي چې اول تراپیزوید و، دوهم تراپیزویدم و، کپیټیټ و او بل چې و هماټ و. صحیح شو؟ دې شروع چې ده دا هماټ باندې شروع کیږي شابس. په دا هماټ څه کوي؟ شروع کیږي. دا یوه شروع شوله او بل شروع ته موږ څه ویلي وه؟ فلیکزور رټینټیکولم مو ویلی و، پر دې هم شروع کیږي. صحیح شو؟ دا مخکې ویلي دې هم شروع کیږي. او ختم یې چیرې دی؟ د کوچنۍ ګوتې په دغه پروکسیمل فالنکس په اول بند باندې ختمېږي، هغه بله چې وه شابس. نرب یې هغه نرب دی ولنر نرب، ځکه دا د ولنا خواته موقعیت لري، دلته ولنر نرب دی. وظیفه یې د نامه څخه معلومیږي فلیکژن کول، معنا کوچنۍ ګوته داسې راټولوي زاویه یې کوچنۍ کوي، دا فلیکژن د کوچنۍ ګوتې فلیکژن رامنځته کوي. د هایپوتینر اخري عضله وایو چې اوپننس. موږ تاسې یو اوپننس دلته وویل کوم په یاد دي، په غټه ګوته کې هم وویل، اوس مو وویله دلته بله اوپننس ده شابس. یوه دغه اوپننس ده د کوچنۍ ګوتې مربوط ده، بل دغه اوپننس ده. د دې وظیفه چې شته کوچنۍ ګوته داسې راټولوي، غټه ګوته داسې راټولوي، دا بله دواړه سره یو ځای کېږي، دغه ته اوپننس ویل کېږي. صحیح شو؟ دغه عضله اوپننس عضله ده. د دې شروع هم چیرې ده؟ دغه هماټ هډوکي دي شابس، د دوهم قطار اخري هډوکي دي. صحیح شو؟ او فلیکزور رټینټیکولم دې څخه شروع کیږي. ختم یې چیرې دی؟ د بیا کوچنۍ ګوتې نه راځي شابس، د کوچنۍ ګوتې د ورغوي مربوطې کوم هډوکي دي؟ میټاکارپل، پنځم میټاکارپل پر دا ختمیږي. پنځم میټاکارپل په دې کې ختمیږي، ځکه دا ګوته نه راټولوي، دا دغه د ګوتې دغه لاندې هډوکي چې دي، مثال دغه د ورغوي مربوط هډوکي چې دي دا راټولوي مکمل، دواړه دا خواې سره راټولېږي، داسې راځي دا بل داسې راځي. دلته هم اوپننس عضله شته
په دا بل خوا کې هم شته او هم اوپننس عضله شته، دواړه چې کې اوپننس حرکت کوي شابس. وظیفه شته د کوچني ګوتې مربوط میټاکارپل چې دی دا راټولوي مقابل طرف ته راولي، دته اوپننس ویل کیږي. دا وې څلور عضلې چې د کوچني ګوتې مربوط وي، یو پلمارس بریویس و، بل ابدکټور ډیجیټ مینیمي و، فلکسور ډیجیټ مینیمي و او اوپننس و. اوس راځو دوی عضلې نورې مشتاسي وایو. دوه ګروپ عضلات دي، عضلې ډېرې دي، دوه ګروپ عضلات دي چې یو ته لمبریکل ویل کیږي، دا انټرووس دي شاوس. دا به د لاس دغه د ورغوي د هډوکو تر منځ موقعیت لري، چې څه ګوت نه راځي، د لاس د ورغوي هډوکي په منځ کې موقعیت لري دا هډوکي، دا عضلات چې یو ته لمبریکل ویل کیږي. لمبریکل اوس وایو چې دا څلور دانې اکثره وخت څو څلور دانې شاوس د هر دوه په منځ کې موقعیت لري، د لاس په ورغوي کې میټاکارپل په منځ کې څلور دانې، اوله دوهمه درېیمه څلورمه. او بل انټرووسس دی د هډوکو تر منځ، دا بیا یو د ورغوي خواته دی او بل د شا خواته دی، ډورسل خواته دی شاوس، چې په ګرد تشریح وکوي. دا په لاس په ورغوي کې چې لري موقعیت لري. اول به لمبریکل وایو. لمبریکل عضلات چې ده دغه عضلات چې څلور دانې عضلات شابس، د دې شروع چیرې ده، دا چیرې شروع کیږي؟ موږ تاسې په فور آرم کې فلکزور ډیجیټورم وویله، پر پاونډس، هغه یو سپرفیشل وه سبیرنه، بل پر پاونډس وه. هغه عضلات چې دا څلور ګوت ته راتله، کوم په یاد دي چې راتله څلور ګوت ته راتله، هغه فلکزور ډیجیټورم پر پاونډس وه، یعنې هغه ډیپ عضله وه شابس، کوم په یاد دي. هغه ختم شروع خو موږ ویلې وه چې هغه چیرې وه، انټرووس ممبران کې شروع کېدله، بیا راتللی د هرې ګوتې په دغه پای باندې، بیا له غټې ګوتې نور د هرې ګوتې چې دغه پای باندې ته راتللی، دلته ختمېدله شابس. صحیح شو؟ ګوره دلته ختمېږي، دغه ټنډن دی دلته ختمېږي. دغه لمبریکل عضلات چې دي څلور عضلات دي، ګوره یوه دلته ده، دوهمه دلته ده، درېیمه دلته ده، څلورمه دلته ده، څلور عضلات دي. دې شروع چیرې ده؟ چیرې چې دغه ډیجیټورم عضله خلاصېږي دی دلته شروع کېږي، دلته یې شروع ده. چیرې چې فلکزور ډیجیټورم خلاصېږي دی ورې شروع کېږي. او ختم یې چیرې دی؟ ختم یې راځي د دغه څلورو ګوتو د هرې ګوتې دغه د اول بند شاته ختمېږي، د اول بند شاته دلته ګوره دلته ختم شو، دا بل دلته ختم شو، دا بل دلته ختم شو، او دا بل هم دلته ختم شو. نو څلور چې دي لمبریکل عضلې دي چې هغه دغه د میټاکارپل تر منځ موقعیت لري. ګوره اول میټاکارپل دی، دوهم دی، درېیم دی، څلورم دی، د ورغوي هډوکي پنځم دی، دې په منځ کې موقعیت لري، اول ده، دوهمه، درېیم، څلورم ده، څلور دانې صحیح شو. او دا مو چې شروع چیرې ده؟ دغه فلکزور ډیجیټورم عضله چې ختمېږي دا ورې شروع کېږي. او ختم یې موږ ویل چې د هر ګوتې د پروکسیمل بند د اول بند شاته ختمېږي یا په ورغوي کې ختمېږي. صحیح. د دې وظیفه به څه شي؟ د دې وظیفه دا ده چې زموږ تاسو دا ګوتې شخوالی رامنځته کوي، ګوتې څه کوي؟ شخوي یې، صحیح شو، نیغې درېږي، دغه دې وظیفه شوله. او پسې بیا اخري عضله چې ده هغه ته انټرووس عضله ویل کېږي، چې هغه یو پلمارس ده او بل یې ډورسالس ده. صحیح شو؟ انټرووسس دغه پلمارس او ډورسالس، دا اکثره وخت درې، اکثره وخت څلور دي. صحیح شو؟ اوس دا څلور دي، یوه، بله او بله. دې شروع چیرې؟ د دې شروع به میټاکارپل دغه باډي شفټ شروع کېږي، د هر میټاکارپل دغه باډي ګورې شفټ، د هر میټاکارپل دغه باډي شروع کېږي، د میټاکارپل د باډي څخه شروع کېږي. وظیفه یې چې ده دا پلمارس ورغوي خواته چې دي دا ګوتې داسې را نږدې کوي، د منځ ګوتې ته را نږدې کوي، ګوتې چیرې راولي؟ د منځ ګوتې ته. نو د منځ ګوتې کې نشته، په نورو ګوتې کې شته، ځینې وخت درې، ځینې وخت شي څلور. شروع مو وویله چې د هر میټاکارپل د باډي څخه شروع کېږي، ختم یې پر هغه اول بند باندې د ګوتې په اول بند باندې چې ختمېږي، پروکسیمل په باندې چې ختمېږي، دلته خو نشته شابس ماته منځ ګوتې کې، پروکسیمل په باندې چې ختمېږي، پروکسیمل په باندې چې ختمېږي. وظیفه یې دا ده چې دا ګوتې را نږدې کوي، راټولوي یې، د منځ ګوتې چې را نږدې کوي، دا یې وظیفه شوله. او اخري هم دغه انټرووسس ده، خو هغه بیا شاخوا ته موقعیت لري، هغه بیا ډورسل هغه ته ویل کېږي، دغه عضله ده انټرووسس ډورسل عضله، پوه یا ډورسل انټرووس عضله شابس، چې یوه دغه ده، مثال خبره یوه دغه ده، بله دغه ده، بل دغه ده، ځینې وخت درې، ځینې وخت څلور. د دې شروع هم چې ده میټاکارپل باډي، چیرې؟ میټاکارپل باډي کې شروع کېږي، میټاکارپل باډي، میټاکارپل باډي. صحیح. وظیفه یې چې ده، دې وظیفه به دا ده چې د منځ د ګوتې څخه ګوتې لرې کوي، دا بیا برعکس کار کوي، ګوتې خلاصوي سره لرې کوي، دا دې وظیفه شوله.
هغه پلمارس یې سره نږدې کړي، دا یې سره لرې کړي. دا وه د ورغوي عضلات. موږ تاسو وویله، یو وار تکرار یې بیا څه غواړي تکرار کړئ وارې انشاءالله. چې د پوښتنو سوال یې کولی شئ په وټساپ ګروپ کې پوښتنه راڅخه وکړئ. نو د لپاره د غون درس بسته چې دا غي زده کړئ، د هغه لپاره انشاءالله کفایت کوي.